أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فادي سلورما سفارك دا سورة آل عمران دا 102 في يوصل دویم نمبر آیت المبارکہ. فادي سلورما فارک دا سورة آل عمران دا 102 يوصل دویم نمبر آیت المبارکہ دی. دا دی مذکورہ آیتنا تر دا یو حد پوری د دې صورت د کلام او د خبرې چې کم نمط طرز او انداز دی هغه اوس بدلیږي او مختلف کیږي. یعنی د دې نه اوس داسې مختلفې خبرې هغه شروع کیږي. اصل کې وجه دا ده چې دا امت مسلمه دا اخرنی امت دی. الله سبحانه وتعالی د بنی اسرائیلونه اسلامی خلافت او دغه رنګي اسلامی او دینی قیادت واغست او دی امت ته ورکو. نو د دې امت څه ذمہواری دی خلاول د دې اصلاح کوي او داول د دې منظمه برابرۍ د دې د تنظیم او د دې د اصلاح لپاره دلته قرآن څه قوانین او اصول ذکر کړي چې د دې اصول او قوانینو پابندي ساتي. تاسو ته چې کومه ذمہواری درکړې شوې ده د تمام انسانیت د قیادت او د غرنګ داغي دینی رهنمایي کول نه دا په فصیح توګه باندې ادا کولای شي. او اگر که تاسو په تعداد کې کم یې نو تاسو له الله په دشمن باندې غلبه درکړي. لکه داغي یو جلک او داغي نمونه تاسو په بدر کې کتلې و. او د آیات ساته کلم کده دې قوانینو د اصول خلاف وکړو او پابندي نه کوله نو به شکست بخوري. بلکې شکست داسې کې چې ګټلې شوی جنگ بم دلاسه او ګټلې شوی ګټه او فتح بم دلاس نزي. لکه داغي مثال به احد کې ذکر کی نو احد دلته تذکرہ کړی دی، بدر او د احد دواړه ذکر کړی دي. نو دا قوانین چې دي نو دا د دې پیروي پکار ده او دا شخصي قوانین دي او د غرنګ اجتماعي قوانین دي. په دې باندې د ملک نظام سیاست معاشره او اجتماعي ټولنه هغه په سیکيږي او د مؤمنانو د اشخاص او د افرادو اصلاح هم پر راځي. نفسونه چې جوړیږي نو داغه د اصلاح د پر یو څو کارونه پکار دی. او دا ده چې تصحیح او تصور او ذهن سازی کول. لکه دغه په دا خبره ذکر کی چې د مرګ په باره کې پکار دادې چې تاسو ذهن دی جوړي. یو سره چې د الله په لار کې شهید شنو د سیموږي چې دا دوی شو او دا د عام مړو په شانتي شو خزو بچي او کوله پټه او دکان او دا شیزونه ته پاتې شو نه دا پټه ناشنا کامیابی باندې ورلې. وای په کار ده چې د دې په باره کې تاسو ذهن دی جوړي. د قوجه ده چې نبی له صلوات و سلام بکله د جهاد نه راوپس کېدو الته په مارکه کې مرګري شهیدان شو. د پیغمبر په پلاره کې سنیکا کوله. نو سره تعجب کې چې تل ګوره مسلمانان شهیدان شوي دي د پیغمبر په لاره کې د نکاح ولې کړی. د وجه دا ده چې هغه ته پته و دا یقین چې زمونږ د مرګره د سیټوی نه شو دا په ناشنا کامیابی باندې ورلې په جنت باندې ورلې. نو دې باندې خوشحالي پکار ده. نو دی وجنه دی صحابه پیغمبر به دا خبره سي باک نه غنله. دا رنګه دلته به دا ځین سازي موشي چې د کامیابی لپاره اولین شرط د ګناه پرې خودل ترک الذنوب والسيئات. ګناونه پرېږدوي الله دله کامیابی درکوي. وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. والله سبحانه وتعالى ازما د سره وعده ده چې غلبه دل درکوما. دا کافر د تراسم لومه خو تاسو ځان کې ایمان پیدا کړئ، ځان کې دینی حمیت او غیرت پیدا کړئ. چې اوس تاسو د کافرو په شانتي خوې بوې کوئ او د هغې غوندې ګناهونه کوئ نو الله وایي زه خو بیا فرق نه کوم بیا ته تاسو راسملومه. نو دلته به دا خبره ده چې ګناهونه پرېږدوئ. درېیم دا دی چې تاسو کامیابي به هله راځي او ستاسو معاشره او اجتماعي ټولنه به هله صحیح کېږي چې تاسو تقوا اختیار کوئ. او تقوا اختیارول سره د بقا د دوام علی الاسلام. تقوا به د یو ورځ دپاره نه یو ورځ د پرهیزګاري کو بله ورځ چې کم دی بې څه ګناه کې، یو ورځ د شپې چې کم دی تهجد وکړي او بله ورځ بیا د نه فرض لمونځ هم پاتې، یو ورځ یاره زه د نظر حفاظت کوم او بله ورځ بیا په حرامو کې والعیاذ بالله په زنا کې واقع. داسې نه ده. نه تقوا به تر د مرګه پورې کوئ. ځکه د آیت کې به وایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یاد ساتئ چې اسلام ګورې د لاسه ورنه کوي، اسلام راټینګ کوي تر د مرګه پورې. ځان سره قبر ته بیسئ، په ځان باندې اسلام لاګو کوي، ځان باندې د اسلام تنفیذ وکړي په خپل صورت او سیرت باندې، په خپل انفرادي او اجتماعي ژوند باندې. دلته به وایي
اسلام له چوټي مور کوي تر دې پورې چې قسم کې وم د ځان اسلام نه جدا کېده چې بنوي یره دا کلمه به ما په دروغ باندې ویلي او که زه په دې کار کې دروغجن یم نو زه به سیک یم او هندو به یم او زه به کافر یم او زه به انګریز یم او یا دا ګیره به چې کم دی په بل څه باندې ولري دا خبرې به نه کې وجه دا د حدیث کې راغلي که ته په حق باندې مې داسې قسم دې وکړو نو فلن یرجع الی الاسلام سالمه اسلام دې ځان له خراب کو د دوه پیسو باندې سره څه کوي اسلام ډېر قیمتي دی ایمان ډېر قیمتي دی که دغه دین کې الله مکه تعالی مرګ راکړي بیا به څه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای که په دې قسم کې یو سره رښتینی دی او داسې قسم یې وکړو چې د ځان اسلام نه پیکو نو بیا هم ګوره اسلام یې خراب کو خپل ایمان هغې له ورکړه د دې وجې نه ډېر پرهیز کول پکار دی ډېر احتیاط چې په یو ځای کې تا کروڑو روپۍ تاوان کېدو ودي شي خیر دی خو چې اسلام د نه خراب نشي ځکه چې دا زندګي ختمیږي وروسته بیا مرګ را روان دی برزخ دی قبر دی هلته به د اسلام پته به ولګېږي د دې یو مونځ د دې یو سجدې او د دې یو سبحان الله قیمت به تا ته د قبر په اولنۍ شپه کې ولګېږي چې کله د اولنۍ شپه په قبرستان او مقبره کې راشي تا ته به پته ولګېږي چې د دې اسلام څومره اهمیت دی الله سبحانه وتعالی دا ځینسازي کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو تاسو د ایمان تقاضا دادم اے ایمان والو تاسو په داود ایمان کې به اعلی رښتینی ثابتېږئ اتقوا الله تاسو ویره کوئ د الله تعالی نه تقوا کوئ حق تقاته په لایق تقوا کولو سره تقوا څه ته ویل کېږي د دې ډېر تعریفونه دي یو تعریف هغه د امام رازی ویلی دی چې من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا او واجتنب الحرام والجفا یو سړی چې د مصطفی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې لاړ د پیغمبر سنت طریقې داغه صورت او سیرت راټینګ کو او دنیا شاته وزاره کړله او ظلم او زیاتین ځان وساتو دا تقوا ده دغه رنګي تقوا چې کوم د امتثال الاوامر او اجتناب النواهی ته ویل کېږي د الله هر حکم راټینګول او دغه رنګي د الله سبحانه وتعالى خلاف نه کول چاہیے سے مانم کر دے کہ زندگی کے اس میدان خارزار میں اپنے دامنی سیرت و گناہوں کے کانٹوں سے بچانے کا نام تقوا د دنیا د دی گناہونو د فتنو د دی ازغو پلا د دی کې د دنیا د دی گناہونو د ازغو چې دا کم میدان دی زخپل د عمل لمن د ګنا نه بچ کول معنا د خپل عمل لمن د ګنا د ازغینه بچ ساتل د دې وجنه دغه یو ځل عمر زنه دغه دی ویل کابل اخبار دی ویل ول دا تقوا څه ته ویل کېږي چې الله مخکانو کتابونو کې ډېر ذکر کړی دا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله الله یې امت تاسو تم ویو تقوا کوي دا تقوا مخکانو امتونو تم ویل و ول دا تقوا څه ته ویل نغو ته ویل چې یا امیر المؤمنین هل مررت ذا طریق ذا شوکه په دې لار باندې چرته تللی چې باغی باندې یو طرف ته بل طرف تزویبي شپولونه وي او کندتاري ناغه ویل چې او کله ناکله همغه غړي بزی په زمانه د جاهلیت کې سره ولې دي اول د حالت خوراغله ولتا په څه کول ول ما چې بکله غړي بزی او خان سره ولته چې په ازغیدار اسمکه باندې باورم چې غي به یو طرف ته بل طرف ته ازغنی بوي او شپول بو نو ما به د خپل لمن چې کم د نزابه میراغون کوم دا ځکه نه چې دی ازغو کې مې د لمن ونه دا کپړې نه ونشنيږي هغه ول په ځکه توقع تقوا ده چې کوم ځکه ګناه او هغه ځکه ځان رانغختل د خپل عمل لمن بچ کول اخر نه په دې ګناه کې ونه خلمه الکه دا د ګناه ازغه ده دا ګناه چې دی کړه ولا عیاذ بالله دا دې ځان ته تنبم کې خودو قسم په الله د دې نم ډېر خطرناک دی د زارو ګوټ چې کم دی هغه دی وسکو ځان ته دې بم کې خودو کدا در باندې ټیم کې راخلا شو ځکه چې ګناه دی وکړه دا نظام دې ځان ته وسکو نو الله سبحانه وتعالى تقوا باندې ډېر زور اچولې دی ټینګار کړي امام مجاهد ویلي دي تقوا نه دته مناسبه ده چې د الله په لار کې مجاهده کول چې بس الله د لحاظ کول او د الله په باره کې د هیڅ پروا نه کول ته دې خبر ته سوچ وکړه مړه دا کم کمال به چې رب العالمین په دنیا په مخلوق کې دي سړی مخلوق نه ولي ویریږي د خالق نه دی نه یریږي یو سړی چې کم دې چاته دروغ وي ولي د کم دې داغه نه یریږي او د خالق نه یریږي یو سړی چې کم دې ول عیاذ بالله ولي زنا کوي الله سبحانه وتعالى نه ولي حیا نه کوي د رب العالمین چې کم دې داغه لحاظ نه کوي موږ ساتو څه خلک بدیږي کې موږ ته پته ولګي چې لکه د حکومت یو جاسوس او دغه
دغه رنګ د هغې اوسېډي والا ناست دی ستا څه خیال دی چې حکومت پسې به خبرې وکړي دومره پرهېز به کې چې هېڅ به مو نه وی نو داسې ملایکې موږ سره سره دي هغه دا رپورټ به رالیږي او الله رب العالمین د زمونږ رپورټ پیش کوي د څومره احتیاط پکار دی که په دې یو خبره باندې زمونږ او ستاسو ذهن کولاو شو والله خبرو کې به هم ډېر احتیاط راشي او دغه رنګې په کتنه کې په پرهېز کې په ناسته پاسته کې ډېر د پرهېزانه زندګي به تېرو موسی علیه السلام الله ته ویلې وای عبادک اتقى په بندګانو کې څوک ډېر چې کم دی غټ متقي دی الله سبحانه وتعالی ویل الذي یذکرني ولا ینساني هغه انسان هغه بنده چې زه ورته یاد یم او ما نه هېروي بس چې رب العالمین درته یاد او الله دې نه هېروو کله د ګناه کولو بس الله ته په سر باندې راشي چې الله مینی هغه راته ګوري ما ته خفیه کیمرې لګېدلې موږ او تاسو په دې دوکانونو کې دا کیمرې لګولي که نه او په هغې باندې چې کوم دغه مالک د خپلو ورکرانو څوکۍ کوي او د هغې څارنه کوي چې داسې سړی وګوري چې لکه په دې نظام کې ما ته کیمرې لګېدلې دي زما ویډیو چې کوم د هغه ریکارډ کېږي او په قیامت کې به دا ویډیو راښکاره کېږي تمامو انسانانو په وړاندې باندې نو دلته څومره احتیاط هغه پکار دی داسې نورې معنی هم علماو کړي دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان ولو تاسو تقوا کوئ د الله تعالی نه ویره کوئ د الله تعالی نه حق تقاته فلایق او مناسب یې کول سره ولا تموتن او ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو کامل او پوره تابعدار یې معنی چې تاسو له مرګ راځي چې بالکل په داسې حالت کې چې پوره اسلام کې پکې وای نه الله به تاسو کامیاب شئ نو مقصد دا دی چې موږ له ترغیب راکړي تقوا ته چې تقوا هغه اختیار کړي الله سبحانه وتعالی دې په موږ او تاسو کې واقعي حقیقي او د قرآني تقوا راوستلی کړي رب العالمین دې زموږ او تاسو جان او مال او زموږ ټوله زندګي او تمام صلاحیتونه په خپل دین کې د کتاب او د سنت په خدمت کې او د دې په تبلیغ او نشر او اشاعت کې ولګي یا رب العالمین زموږ په جان مال کې خیر او برکت واچي د هر قسم شرور او فتنو او فسادونو دشمنو او غمونو تربګنونو حفاظت وکړي یا رب العالمین خاتمه مو په ایمان باندې وکړي دې نسته مجمع کې یا الله تا ته پته ده چې په سینو پر ازم باندې خبرې د دې په زړونو کې چې څه قسمه شرعي حاجتونه دي رب العالمین په دې نن شپه کې ول پوره کړي یا الله ستا هیڅ کمی نه راځي ستا په خزانو کې د دې څه کمی نه راځي رب العالمین موږ ته ته لاس پورته کړي تا را سره وعده کړي چې ستاسو دعاګانې قبلوم تا را سره دا وعده کړي چې مال حیا راځي چې ما ته څوک لاس پورته کړي چې زه خالی واپس کم زما د بندگان چې دي نو یا رب العالمین هغه د چا یو حاجت چې کم دی هغه د سینه واپس کړي رب العالمین ته خوري غیرتی ذاتي یا لازمه تمام شرعي حاجتونه پوره کې وصلی الله علیه